بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم نواز مومند د حمزه صاحب په مزار باندې موجود یو او غواړو چې وړه غونډه کې مشاعره ریکارډ کړو. د دې مشاعرې صدارت په زمونږ ګران مشر عظیم خلیل صاحب کوي او کامران طالب صاحب را سره دی او اسکرنی دی را سره، نور مرګري ناستي مینوال دي. په سر کې خپل څو شعرونه د بابا په طرحه مې لیکلي دي. طرحه داسې ده چې ښکارېدل خواره واره پښتانه، چې ښکارېدل خواره واره پښتانه، څنګه یو ځای شو پښتانه چې ښکارېدل خواره واره پښتانه، څنګه یو ځای شو پښتانه. او لږ شان تاریخ ته پښتنو وګوره، لږ شان تاریخ ته پښتنو وګوره، په دار ختلي همیشه پښتانه. او د پېښوري او افریدي درک دی، د پېښوري او افریدي درک دی، بلبل د باغ شاهین د غره پښتانه. د پېښوري او افریدي درک دی، بلبل د باغ شاهین د غره پښتانه. او نظر یې تیز کړلو د برندو سترګو، نظر یې تیز کړلو د برندو سترګو، کړل یې په سترګو کې رانجه پښتانه. نظر یې تیز کړلو د برندو سترګو، کړل یې په سترګو کې رانجه پښتانه. او وطن مو هغه وطن پاتې نه دی، وطن مو هغه وطن پاتې نه دی، چې اوسېدل پکې درانه پښتانه. او شعر دی پکې چې ځکه دیوال د کوڅې دنګ وخمه، ځکه دیوال د کوڅې دنګ وخمه، چې مې تیریږي په کاله پښتانه. او اوس په وصال پسې څوک نه ړندېږي. طالب صاحب اوس په وصال پسې څوک نه ړندېږي، دا په بارودو شوړانده پښتانه. او مقطع ده چې نن ما نواز د زړه نه ومنله، نن ما نواز د زړه نه ومنله، چې د لوزونه شو پاخه پښتانه. چې ښکارېدل خواره واره پښتانه، څنګه یو ځای شو پښتانه. د خپلو شعرونو نه پس ګران مرګري، تکړه مرګري کامران طالب صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل شعرونه راسره شریک کړي. کامران طالب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه نواز مومند صاحب، عظیم خلیل صاحب او د دې ځای چې کوم مینوال دي. نن موږ په دې حمزه بابا په دې مزار کې ناست یو او دا یو څو شعرونه موږ وایو چې ریکارډ کړو. وړه غونډه مشاعره، دوه شعرونه حمزه بابا ته ډالۍ، الله دې د قبر د نور نه ډک کړي. وایي چې زما سوچونو او کیسو کې ته، زما سوچونو او کیسو کې ته، زما نیمګړي ارمانو کې ته، او کیسه د ژوند مې شوه له تا نه شو، کیسه د ژوند مې شوه له تا نه شروع، هم د هغه په ختمېدو کې ته. یو غزل تاسو ته ډالۍ کوم. وایي چې ما خو بس ټول عمر محبت کړی، ما خو بس ټول عمر محبت کړی، او دې کار کې مې ښه زیات سخاوت کړی. او بیا چې شو وړوکی خان په څه خفه، بیا چې شو وړوکی خان په څه خفه، او ما خو یې له ځان نه زیات عزت کړی. او دلته به د خور حق ته چا نه کتل، ځکه مې نظام نه بغاوت کړی. دلته به د خور حق ته چا نه کتل، ځکه مې نظام نه بغاوت کړی. تا ته چې وطن سپک نظر کړی، ما ورسره ښه زیات عداوت کړی. تا ته چې وطن سپک نظر کړی، ما ورسره ښه زیات عداوت کړی. او مات ښه دی شمله چې ترېنه پرېنوځي، مات ښه دی شمله چې ترېنه پرېنوځي، دغه سودا ما په هر قیمت کړی. مات ښه دی شمله چې ترېنه پرېنوځي، دغه سودا ما په هر قیمت کړی. او ونه کړې غرور چرته په دې دنیا، د امراته مور نن نصیحت کړی. ونه کړې غرور چرته په دې دنیا، د امراته مور نن نصیحت کړی. او بیا به چې ترې خان خوشحاله شي که نه، د غریب په هر حال قناعت کړی. بیا به چې ترې خان خوشحاله شي که نه، د غریب په هر حال قناعت کړی. او لازمي به یې دغه دا ظالمان ووجني، لازمي به دا ظالمان ووجني، د غریب په حق شهادت کړی. نو لازمي به دا ظالمان ووجني، د غریب په حق شهادت کړی.
او اوبه مې بخي که نه په دې دنیا اوبه مې بخي که نه په دې دنیا ما تالش خو یو غریب خدمت یو نړۍ مننه خوشحاله آباد اوسئ ډېره مننه دا و زمونږ ګران او تکړه ملګری کامران طالب صاحب چې تاسو ته ډېر خواږه او خوندور شعرونه واورېدله اوس خپل کشر اویس کرني ته د حمزه صاحب په دې شعر بلنه ورکومه چې ستا جبین ته مې نظر ورسېد تلی شي سپوږمۍ ته او که نه پښتانه اویس کرني ته بلنه ورکومه چې خپل شعرونه راسره ارشاد ډېره زیاته مننه بابا حمزه بابا یو درې شعرونه چې کله به یار کله اغیار وسمه کله به یار کله اغیار وسمه کله به ګل کله به خار وسمه بیا ووایه کله به یار کله اغیار وسمه کله به ګل کله به خار وسمه طالب صاحب شعر دی چې ته د بیګا واده سبا راکوې زه به د خوښ په انتظار ته د بیګا واده سبا راکوې زه به د خوښ په انتظار وسم او اشنا چې راشي خطاوار شي زما حمزه تر څو به خطاوار وسم اشنا چې راشي خطاوار شي زما حمزه تر څو به خطاوار وسم بل غزل ډالۍ کوم درته چې سترګو کې دې نم ښکاري زړه کې دې صنم ښکاري نه دې ګناهګار ادم ما ته خو غنم ښکاري او دلته خو ظالم مظلوم دواړه د یو چم ښکاري او وی چې په دولت ککړ عظیم صاحب وی چې په دولت ککړ هسې محترم مننه وی چې په دولت ککړ هسې محترم ښکاري او ګرځي ترې چاپیر کرني مور ورته حرم ډېره مننه ګرځي ترې چاپیر کرني مور ورته حرم او اوس د دې مشاعرې صدر عظیم خلیل صاحب ته د حمزه صاحب په دې شعرونو باندې بلنه ورکومه چې فطرت کړي ګل ته غږ چې د ازغو سره راځه بلبل ته اشارت چې د نغمو سره راځه او راغون به وي رحمان ته بلبلان د معانی حمزه د خپل غزل د رنگینو سره راځه ګران مشر عظیم خلیل صاحب ته بلنه ورکومه چې خپل شعرونه را سره شریک کړي ډېره مننه زموږ خوش قسمتي ده چې د حمزه بابا مزار سره ناست یو دعا مو وکړه سبق مو قرآن سورتونه مو او د دوی په روح او د ټولو مړو په روح مو وبخل او بیا مې یو وړه مشاعره جوړه کړه یو شعر به هم د حمزه بابا ډالۍ کړمه ارشاد فصله ډېره درنګه د حمزه قاصده راغلی ته ووایه ته خدای چې ووایه رښتیا راغلی نه او هم د دوی په طرحه باندې ما یو کلام لیکلی دی ارشاد اشنا په محبت کې چې ګلفام ته رسېدي اشنا په محبت کې چې ګلفام ته رسېدي په شعر کې به مدام ځکه الهام ته رسېدي او اول نه دې نیت کړی و حاجي ریا دپاره لپاره د عکسونو چې احرام ته رسېدي زبردست اول نه دې نیت کړی و حاجي ریا لپاره د عکسونو چې احرام ته رسېدي او چې سترګې شوې د کام بیا ولې نه پوهېږي قلم دې ولې ودرېدو چې کام ته رسېدي او دا بل رنګې دنیا ده هر څه دې په خپل سر دي هر څه دې په خپل سر دي شوې ځکه بې ارامه چې آرام ته رسېدي مننه او خلوص مې ستا په سترګو کې لیدو ښکلي اشنا رو مې په زړګي کې احترام ته رسېدي چې ناز به وي مدام محفل کې د بدانو بد ځکه شوې قسمته چې
چې بدنام ته رسېدي چې ناز به وي مدام محفل کې د بدانو بد ځکه شوې قسمته چې بدنام ته رسېدي او شاعره تا ته چا وې نازک تارونه چیړه شاعره تا ته چا وې نازک تارونه چیړه هم بد شوې هم بدنام چې امام ته رسېدي او عظیمه که توفیق درته میلاو شو د روزې عظیمه که توفیق درته میلاو شو د روزې پاتې شه بیا هلته که سلام ته رسېدي دا زمونږ د دې مشاعرې آخري شاعر د دې مشاعرې صدر عظیم خلیل صاحب دا حمزه صاحب په دې څو شعرونو باندې دا مشاعره سر ته رسي د حمزه صاحب یو څو شعرونه حمزه صاحب وایي چې ته خو وایې یو ځل چې حمزه څه شو زما خاورې به هم چغې کړي چې دا یم او بل ځای کې حمزه صاحب فرمایي چې زیر دې یم زلفو ته د مخ په تمه زه د هندوانو نه کشمیر غواړم او بل ځای کې حمزه صاحب وایي چې حمزه سپرلي ده د خیبره نه ځي ډېرې کلۍ په غوړېدو ښکاري